الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دویم هغه صفت چې په روژه کې موږ ته د هغې تعلیم او تربیت راکول کیږي هغه صبر دی. دا ځکه چې په روژه کې د ولږې او تندې په تکلیف باندې صبر دی، داسې په ګران عبادتونو باندې صبر دی، داسې د ګناه نه صبر کول دي. نو په روژه کې د روژې په وجه باندې په مکمله معنا په مؤمن کې صبر راشي او د صبر تحمل تربیت او تعلیم حاصل کی. دی وجنا په روژه کې د صبر درس دی. روژې ته شهر الصبر ویل کیږي، یعنی په دې وجه باندې چې په روژه کې د صبر درس پروت دی. روژې ته شهر الصبر یعنی د صبر میاشت ویل کیږي. لکه دا حدیث دا صبر دا نوم ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی. امام نسائی او احمد په صحیح سند باندې حدیث نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. یو سړی چې د صبر د میاشتې روژې ونیسي، یعنی رمضان ته د صبر میاشت ویلې ده، او د هرې میاشتې نه 3 روژې ونیسي، دومره ثواب یې کیږي لکه دا چې ټوله زمانه روژې. نو دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان میاشت ته شهر الصبر ویل. وجه دا ده چې دې کې موږ ته د صبر درس راکولی شي. داسې بل حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. د صبر د میاشت روژې نیول او د هرې میاشتې نه 3 روژې نیول د انسان د زړه کینه او وسوسه ختموي. نو دې روایت کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژې میاشت ته د صبر میاشت ویل. داسې د الله رسول روژهدار ته د صابر لقب ورکړی دی او فرمایي: الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم الصابر. هغه انسان چې خوراک کوي او شکر پیدا کوي، دا په منزله د هغه چا دی، هغه روژهدار دی چې روژه نیسي او صبر کوي. صبر په باره کې امام ابن قیم رحمه الله مدارج السالکین کې وی صبر څه ته وی: حبس النفس عن الجزع والتسخط. صبر دی ته وی چې سړی خپل نفس د جزع او د غصې نه بند کی. او دویم وحبس اللسان عن الشکوى، چې ژبه د شکایت نه بند کی. دریم وحبس الجوارح عن التشویش، او اندامونه د تشویش نه بند کی. علماء کرام فرمایي چې صبر 3 قسمه دی. یو صبر علی الطاعات دی، دا نیک اعمال هغه ډیر ګران وي، ډیر تکلیف سره ادا کیږي، خو ته به په هغې صبر کې. دویم صبر دی د ګناهونو نه، ځکه د نفس میلان ګناهونو ته کیږي، خو ته به صبر کې. دریم صبر په مصیبت باندې دی. صبر په باره کې د الله نبی فرمایي: والصبر ضیاء. صبر د انسان د پاره رڼا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: وما اعطي احد عطاء خیرا واوسع من الصبر. انسان ته چې څومره عطا ورکړی شوي دي، څومره عطیې، نو د صبر نه پکې ډیره بهترینه عطیه نشته. د صبر په وجه باندې انسان ته جنت ورکولی شي. عطا ابن ابي رباح رحمه الله فرمایي: ما ته ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایل: زه تا ته جنتی زنانه نه درښیم. ما ورته ویل: ولې نه؟ ویل: دغه توره زنانه چې دا جنتی ده. وی وجه دا ده
چې دا د الله نبی تعالی او ته ویل یا رسول الله په ما چپه راځي او زه دا بدن به جامې شو کوم بدن مې بربندېږي د الله نه دعا وغواړه چې دا تکلیف مې ختم شي. هغه فرمایل که ته غواړې زه به د الله نه دعا وغواړم او که ته غواړې صبر وکړه او جنت به درته میلو شي. هغه ویل صبر کوم. نو ګوره په صبر د جنت خوشخبري ورته ورکړه. د صبر په وجه الله راضي کېږي، د صبر په وجه جنت کې بنگلې جوړېږي د انسان دپاره، د صبر په وجه باندې د نفس د ستړیا نه محفوظ کېږي، د صبر په وجه د الله ملګرتوب حاصلېږي، د صبر په وجه زړه ته هدایت کېږي، د صبر په وجه باندې ایمان کې کمال او پورووالی راځي. الله دې دا بهترین صفت په من کې پیدا کړي.